دی خبر چې اوس دا کومه دروازه ده کوم ځای ده والله مونږ خو دا ځایونه غلط کړي دي ما ته ویې لاړ شه غټ ګیټ ده و غټ ګیټ کې مخې ته غټه میداني ده و هلته ودرېږه او مالته دروازه ده و مالته کومکونه ورکوي نو غټ ګیټ کومه ده هلکه دغه ده غټ ګیټ بس که خیر پیدا مې که ښه دا اوس وګوره خپونه پرېوتلو خپونه خدای دې وکړي چې دا ورونه اوی ورونه خدایا پاکه وای 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 ورونه ای خبر ما چې دا څه شی ده زه لږ زنګ ووهمه چې دا څنګه چل ده دا نیم ساعت نه هلته کېنولی یم دلته لاړ شه وایي مواد درکوي مواد کومه دي بندو دروازو ته لېږلی یم هلو څنګه یې وروره ښه یې ولکه زه خو دلته راغلی یم هېڅ شی خبره نشته وروره تش دروازه ده دې خوا دا شته دی ګوره تر ونه خوځېږي همدلته دي مواد ورپرېوله لاړ نه شي ښه همدا هماغه خړې دروازې پاسه چې دي خالدار دی خو همدغه نه و هغه اوس به هغه د اغزي مغزي پاسه اچولي دي وروره نو دا خو د یو ساعت شو دلته ناست یم وروره نه مې چیس کوې نه مې ډوډۍ خوړلې وږی تږی یم هلته نشته دروازه کې درې ډبو مه ګورې اورې دې خوا ګورې دروازه ډبو هم څوک نه راوځي وروره خیرات هم غواړې بدماشي هم کړې به دا در ناست یم وروره به دغه در ناست یم بند کړ هغه همسایګان نه پوښتنه وکړه وروره دغه همسایه نه پوښتنه وکړه ته ولېږه هغه زوی دې ولېږه چې کوم دروازې ته تللی ده وروره دا کوم هلته ده منډه که زه کوم شابه وی هغه همسایګان چې پرون راغلي وو چې موږ واخیسته هغه ته پوښتنه وکړه چې کومه دروازه ده بس زه دلته ناست یم ګوره زه کوم ما ته زنګ ووهه شابه هلکه دا موبایل څوک ونیسي والا نو خو دا د صبر ګاډۍ هم نورې خلاصې شوې دا ځل هم دروازه ورته ټکومه که راووت هغه د کنه ځم ته تېرې مړه د خدای نه وغواړه چې دربار یې لوی ضرور یو ساعت کېږي دلته چې موږ ناست یو وروره یانه وروره یو ساعت نه ولاړم دروازه ډبوم تاسو دروازه نه خلاصوئ خو به څه خبره ده ما هلته راغلی مواد ورکوئ که نه وروره تشي مواد خدای دې تا ښه کړه چې په نیکه شي زه د خوب نه وران کړم هغه ځای نه راغلم څه شي مواد وروره دلته کومکونه ورکوي که نه مواد ورکوي او زموږ همسایګانو هلته موادونه واغسې وایي لاړ شلته تاسو ته به غریبانو سره مرسته کوي یو لک روپۍ ورکوي نو زه راغلی یم دلته روجان یو ساعت کېږي دروازه ډبوم تاسو خلک د غریبانو په قیصه کې ناست دی زه غریب یم وروره ما باندې خیرات کېږي ورور ای وروره د ګیرې نه د زار شم چا غلط ادرس درکړی دله دی پوه شوې دا کور دی دا کومه مؤسسه نه ده او نه کوم دلته مواد توضیح کوي غلط ادرس یې دله درکړی دی زه لاړ شه کیدای شي بل ځای کې پوښتنه وکړه چا چې درکړی هغه ته زنګ ووهه وروره دې ټوپۍ ته وګوره ته ګوره نیت بدي ما سره مه کوه غریب سړی یم خیر ده ما ته مرسته راکړه وروره خدای ظالمه دا کور دی دا که ما خو تا ته دوه وخته مې ولا که ته په خبره پوهېږې زه لاړ شه وروره پرېږده که دی پرېږده ته ډېر کم عقل راته ښکاره شو ډایرکټ کور ته ننوځې وروره خو زه ګورې ته څه وایم ماما خبرې لږ وخت کېده 1 لک روپۍ کرا کړې 50,000 تا تا کار به مو شي زما کار به مو شي وایي خدای تعالی انصافداره زه خپله ما د شپږو میاشتو کرایي نه ده خلاصه کړې ته چې په 1 لک روپۍ راله راکوي زه خپله موادو پسې ګرځم او ته راځې زما د کور دروازه ټکې زه لاړ شه وروره 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 ودرېږه خدای خو دې تباه و برباد کوئ ګلاب ګله زه خو دې پردي کور مخې ته بوتلم ګوره خدای رسول ته وګوره زه به تا سره ګورم تا خو زه په شرمونو وشرمولم په شرمونو زه به تا سره ګورم ښه صبر وکړه ته